سلامونه ګرانو دوستانو په دې هیله رو جوړه ساتنه بیاس زمانو زین الله دا او دا د لینکس لیکچر نمبر 2 ته ان شاء الله مون تاسو بنن سٹارټ اخلو ما تیرا ویډیو کې د کورس آوټلاین تاسو ته وایي ان شاء الله مون تاسو بنن ازو لینکس په سٹارټ کو مالک څنګه چې یادونه وکړه تیرا ویډیو کې اغلطه ما ویل چې مون به یو څو ویډیوګانې ولرو د لینکس فانډامنټل شاوخوا درې یا څلور ویډیوګانې نو هسته کې مو ملګرو ان شاء الله ډېر سیمپل دی اینه ورسته مون تاسو پراکټیکل ته ځو هلته به کار کوو نو زه راځم دغه ښه لومړنی ملګرو مون سره دا چې لینکس چې ده لینکس به راږم پوه شو Linux is an open source operating system based on Unix. Linux یو open source operating system ده د Unix بیس راغلی دی. Unix هم د Linux په شان یو operating system دی چې مخکې به استعمالېده اوس هم یوز کېږي نو هغه open source نه و خو د هغې څخه یو کلون راغلی دی یو کپي راغلی دی د Unix څخه سیم ټو سیم یې چې کې جوړ کړی دی Linux کې جوړ کړی دی نو انشاءالله مونږ تاسو به د یونیکس سره توپیرونه هم وایو نو دا د یونیکس بیس راغلی دی لینکس یو اپریټینګ سیسټم دی اوپن سورس اپریټینګ سیسټم ده It manage computer hardware and allow user in application to work together مطلب ملګرو د کمپیوټر هارډویر څنګه کوي هغه مانیج کوي هغه کنټرولوي او که زه دلته راشم تاسو ته یې لږ ښه اصطلاحي تعریف ولیکم چې Linux is an open operating which is used to control network resources or یا کولی شو چې ووایو چې د دې په واسطه موږ کولی شو لینکس یو اوپن سورس اپریټینګ سیسټم دی چې د دې په واسطه موږ کولی شو د نیټورک ریسورسز هغه مانیج کړو اداره یې کړو کنټرول یې کړو د هغې لپاره موږ سره لینکس استعمالیږي لینکس یو اوپن سورس اپریټینګ سیسټم دی چې د دې په واسطه موږ کولی شو نیټورک ریسورسز یا هغه سره کم ته کوم مانیج کړو یا اداره کړو نو بل مونږ سره ملګرو هیله ده چې په دې ډیفینیشن باندې پوه شوي یاست چې لینکس چې دا یو اپریټینګ سیسټم ده اوپن سورس د دې په واسطه کولی شو نیټورک ریسورسز مانیج کړو یا زموږ سره د کمپیوټر هارډویر هغه اداره کوي کی کریکټریسټکس اف لینکس د لینکس خصوصیات چې دي لینکس چې دی فری دی اوپن سورس دی فری نه مطلب دا هغه دی چې تاسو کوم لایسنس ته ضرورت نه لرئ تاسو به فری دا کولی شئ خپل سیسټم باندې انسټال کړئ تاسو کوم لایسنس ته ضرورت نه لرئ اوپن سورس نه مطلب دا دی مخکې مره روان ده چې د دې سورس کوډ چې دی هغه فری دی اویلیبل دی هر څوک کولی شي چې په دې کې تغیرات راوړي د خپلې خوښې مطابق یې کسټمایز کړي او جوړ کړي که تاسو ملګرو وینډوز اخلئ یا کوم بل اپریټینګ سیسټم اخلئ یا یونیکس ته هغلته به تاسو لایسنس کوئ هغه لایسنس به تاسو لرئ هغې پیمنټ به کوئ بیا به تاسو خپل سیسټم باندې هغه انسټالوئ خو موږ سره یونیکس فری ده او بخیر لینکس ملګرو هغې لپاره تاسو کوم لایسنس ته ضرورت نه لرئ د کوم اوس نو تاسو به وایئ چې موږ سره وینډوز چې دی موږ فری یوز کوو ملګرو دا فری نه ده دا موږ کریک ورژن استعمالوو که چېرته تاسو اوریجنل ورژن استعمالوئ هغې لپاره تاسو اړ یاست چې وکئ لایسنس واخلئ نو موږ سره لایسنس ته که اوریجنل ورژن دی که کریک ورژن دی که کریک ورژن نو تاسو لایسنس ته کوم ضرورت نه لرئ دا فری ده اوپن سورس ته سورس کوډ کې تغیرات راوستلی شئ سورس کوډ اویلیبل دی تاسو کولی شئ هغې کې تغیرات راوړئ د خپلې خوښې مطابق یې جوړ کړئ انشاءالله سورس کوډ اوپن سورس نه ډسکس کوو مخته روان دی سیکیور ان سټیبل دی لینکس ملګرو د لینکس بل خصوصیات دغه ده چې دا ډېر سکیور ده او سټیبل ده ډېر قوي ده ډېر فاست ده هایلی کسټمایزیبل دی مطلب په لوړ ساعت څخه موږ کولی شو د هغه د خپلې خوښې مطابق جوړ کړو او د یو سیسټم لپاره د لینکس کرنل راواخلو یا د سورس کوډ راواخلو هغه د یو هدف لپاره استعمال کړو سورس کوډ راواخلو بل هدف لپاره استعمال کړو مختلفو اهدافو لپاره موږ کسټمایز کولی شو جوړولی شو یوز ورلډ واید ان ا پروفیشنل انوایرمنټ مطلب په پراخه
برخه پراخ استعمالیدونکی دی په نننی سبا نی ژوند کې. نو که زه مخته راشم موږ سره بل ویر لینکس از یوز لینکس چیرته استعمالیږي؟ لینکس از یوز په سرور اینډ ډاټا سنټرونو کې استعمالیږي. لینکس موږ سره نن سبا ملګرو په سرورونه هغه سرور باندې رن کېږي، هغه ډاټا سنټر یې چېرته چې په وایي دراک ډاټا سنټر وي هغلته موږ سره لینکس په سرور باندې رن شوی وي. کلاوډ پلیټفارم لکه موږ سره کلاوډ کوم پلیټفارمز دي AWS یا ژور ده یا AWS د امازون کوم هغه دي پروډکټ یا ګوګل ده ګوګل کلاوډ ده یا مختلف ډوله انډرایډ سمارټ فون ده سایبر سکیورټي برخه ده یا سوپر کمپیوټرونه دا ټول کې موږ سره لینکس استعمالیږي نن سبا. Why Linux is important؟ لینکس ولې مهم ده؟ ولې زده کوو ملګرو؟ لینکس ځکه مهم ده چې دغه زیاتره په سرورو باندې رن کېږي او دغه د IT and سیستم اډمنسټریشن لپاره ډېر ضرور ده، یو نیټورک انجینر لپاره ډېر ضرور ده ځکه چې د ملګرو دا سکیور ده او چې دا سټیبل ده، قوي ده، هایلی کسټمایزیبل ده. It is required for DevOps and cloud engineer. د ډیولپرانو او د کلاوډ انجینرانو یا نیټورک انجینر یا سیستم اډمنسټریټر لپاره ډېر ضروري ده، دا باید دوی زده کړي ملګرو. نو تاسو که چېرته از اډمین کار کول غواړئ نو تاسو ضرور باید لینکس اپریټینګ سیسټم زده وي ځکه چې موږ سره تاسو سرور کې کار کوئ هغلته موږ سره لینکس انسټال وي هغلته بیا تاسو کار نشئ کولی که چېرته تاسو لینکس کې مهارت ونه لرئ هغې کې پوه نه وئ سرور نشئ کنفیګر کولی. ښه ملګرو ایټ ګیو ډیپ انډرسټینډینګ اف اپریټینګ سیسټم مطلب دا هغه دی چې تاسو ډیپلی کولی شئ چې په یو اپریټینګ سیسټم باندې پوه یاست هغې کې نالج ولرئ. لکه تاسو چې لینکس باندې پوهېږئ مطلب دا هغه ده چې تاسو اپریټینګ سیسټم کې کوم مشکل نه لرئ تاسو ډېر ډیپلی پوه یاست. ښه ملګرو هسټري اف لینکس دی لینکس چې دی چې مخکې د دې نه زیاتره اپریټینګ سیسټمونه هغه استعمالېدل هغه چې یو ایکسپینسیو و ډېر قیمتي و کلوز سورس و هغې سورس کوډ چې و چا نشو اکسس کولی. کنټرول بای لارج کمپنیز مطلب د هغې کمپنیو لخوا به هغه کنټرولېدله. نو یونیکس یې موږ سره موجوده وه ملګرو لکه ما چې مخکې وویل هغه یې موږ سره فري نه وه هغې ته به تاسو لایسنس کولو او کوم شاګردانو یا اشخاصو یا خلکو نشر کولی چې په دې کې تغیرات راولي دې په سورس کوډ کې په یونیکس کې. نو ضرورت د یو اوپن سورس او پری اپریټینګ سیسټم و چې یو داسې اپریټینګ سیسټم رامنځته شي چې د سورس کوډ هم اویلیبل وي او فري هم وي. نو د دې لپاره بیا په 1991 کال کې یو د کمپیوټر ساینس سټوډنټ شاګرد و چې هغې نوم لینکس ټروال و هغې یو پراجیکټ شروع کړلو دی او هغې یو کمپیوټر واخیستلو 360 کمپیوټر یې واخیستلو په هغې کې یې د برینډ نیو پوسکس کمپلین په نوم یو کرنل ولیکلو. هغې غوښتل ملګرو چې یو داسې اپریټینګ سیسټم جوړ کړي چې هغه فري وي خلک وکولی شي په دې کې تغیرات راوړي سیم ټو سیم لکه یونیکس. نو هغې په دې پروژه باندې کار ترسره کړلو لینکس یې رامنځته کړلو او هغه وکولی شوله چې دغه لینکس رامنځته کړي او د خپل د کوم سورس کوډ چې و کله د کرنل ولیکلو د لینکس هغې مطلب دا و چې خلک اکسس کړي دا باید فري وي او د سورس کوډ یې اویلیبل وي هر چا ته. نو هغه د سورس کوډ چې و د لینکس چې کوم په 360 کمپیوټر کې لیکلی و نو دغه یې راواخیستلو آنلاین یې شیر کړلو او د نورو خلکو سره. نو دا غوښتل چې د کې خلک تغیرات راولي او دوی وکولی شي چې یو فري استعمال کړي. نو هغې فکر کولو چې دا به یوازې په 360 کمپیوټر باندې دا کوم سورس کوډ چې ما ولیکل د لینکس هغې باندې به کار کوي خو مګر خلکو چې راواخیستلو خپلو کمپیوټرونو باندې یې رن کړلو نو یې ټوټلی کار کولی شولو. نو د هغې وخت راهیسې د لینکس هسټري رامنځته شولو لینکس کنسپټ رامنځته شولو او لینکس په دې ډول سره منځته راوړله چې د هغې د لینکس کوم ایجاد کوونکی د هغه لینکس ټروال و
په 1991 کال کې هغې دغه اپریټینګ سیسټم رامنځته کړلو. ښه ملګرو، اوپن سورس کنسپټ چې دی، اوپن سورس نه مطلب دغه دی چې د سورس کوډ پابلیک دی، عام دی، ټول خلک کولی شي چې دا اکسس کړي، دغې او تغیرات راوړي او دا ته پرمختګ ورکړي او دا د هر چا سره شیر کړي. مثال یو تاسو ملګرو یو مثال کوم، زه یو سافټویر مې جوړ کړی دی، د دې سافټویر یو سورس کوډ سره سورس کوډ وي که نه، هغه ما راواخیستلو، یو چاته ما پرې اویلیبل واچولو او خلک کولی شي په هغې کې یو بل شانتې سافټویر جوړ کړي، رامنځته کړي. نو اوپن سورس نه مطلب دغه دی چې پبلیک دی، مطلب عام دی د دې سورس کوډ او هر څوک کولی شي چې دې کې تغیرات راوړي، د خپلې خوښې مطابق یې جوړ کړي. که زه دلته یو تاسو ته اګزامپل درکړم ملګرو، ما سره یو ملګرو تاسو کولی شئ سورس کوډ کې تغیرات راوړئ. دې نه مطلب هیله ده چې تاسو پوه شوي یاست سورس کوډ یې اویلیبل دی فری. ها مخته من سره چې د سلایډس کې زه راشم لینکس چې د ننني ژوند کې د لینکس چې دا د ګوګل لخوا استعمالیږي، د امازون لخوا، فیسبوک، مایکروسافټ کوم یا مختلفې کوم لارج ادارات دي یا کوم نیټورکونه یا شبکې دي، دوی دغه لینکس استعمالوي. لینکس چې دی په زیاتره انټرنیټ سرورونو باندې رن کېږي یا لینکس په کلاوډ انفراسټرکچر باندې او انډرایډ ډیوایسونو کې هم رن کېږي، هغې باندې هم کوونکو موبایلونه استعمالوو ملګرو، دې کې هم سره لینکس انسټال شوی ده او سوپر کمپیوټرونو باندې هم سره لینکس رن ده. ملګرو ما سره د لینکس او د وینډوز ترمنځ توپیر ده. لومړنی من سره چې د آنرشیپ انکاس د وینډوز چې دا ډیولپ بای مایکروسافټ د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا وینډوز رامنځته شوی دی، کلوز سورس دی، مطلب سورس کوډ یې نشئ اکسس کولی او ریکوایر ا پیډ لایسنس. ملکه چې ما مخکې یادونه وکړه، تاسو د دې لپاره باید لایسنس واخلئ چې کله تاسو د دې اوریجنل ورژن هغه استعمالوئ او خپل کمپیوټر باندې. خو لینکس چې د ملګرو ډیولپ بای ا ګلوبل اوپن سورس کمیونټي، لینکس ټولواله رامنځته کړی و ملګرو، خو د لینکس هغه چې دا کوم ګلوبل نړیوال چې دی دا ټول د اوپن سورس کولی شي دا استعمال کړي او دې کې تغیرات راوړي، مطلب ټول خلک د دغې ډیولپران دي. هر څوک زه سورس کوډ اکسس کوم، دې کې تغیرات راوړم او د خپلې خوښې مطابق یې جوړوم، نو زه د دې ډیولپر شم. مطلب ټول عام خلک د دغې ډیولپمنټ ترسره کوي. اوپن سورس دی، فری ټو یوز، مطلب تاسو کولی شئ چې فری استعمال کړئ. کی پوینټ چې د لینکس ګیو یوزر فل فریډم، لینکس یو یوزر لا فریډم ورکوي او وینډوز ډز ناټ. تاسو په مطلب په لینکس کې فری یئ چې هر کار پکې ترسره کوئ، تاسو کولی شئ. سورس کوډ یې اویلیبل دی، هغه پبلیک ده او وینډوز کې دا رقم تنه تاسو د هغې سورس کوډ نشئ اکسس کولی او همداشان تاسو لایسنس ته ضرورت لرئ، خو په لینکس کې دا شانتې نه ده ملګرو. بل د سکیورټي له نګاه نه وینډوز چې دا ډېر د وایرس لخوا ټارګېټ شوی ده، زیاتره وایرس په دې باندې اټاک کولی شي او اټاک هم کېږي او ریکوایر انټي وایرس سافټویر، د انټي وایرس سافټویر ته تاسو لپاره ضرورت دی. خو لینکس چې دی سټرانګ فارمیشن سیستم لري ملګرو مو سره، ډېر لو مالویر ریسک. لینکس لپاره ډېر مالویر یا کوم وایرس چې دی هغه ډېر کم دی. widely used in secure environment، په پراخه توګه په سیکیور environment کې استعمالیږي. لینکس چې دی is prefer for server because of security. لینکس ځکه دې ته ترتیب شوی دی چې د سرورونو لپاره چې دا سکیورټي لري. موږ سره ملګرو سرور چې دی نو دې باندې خو به تاسو پوهیږئ چې د کی ډیوایسز هغه موږ سره په نیټورک کې سرورونه دي یا موږ سره فایروالونه دي. نو دې لپاره موږ سره چې دی لینکس اسپیشلی خاص ډول ډیزاین شوی ده ملګرو. بل پرفارمنس انسټیبیلیټي ده. نو وینډوز چې دی ګوډ فور ډیسکټاپ ان ګیمینګ، ډیسکټاپ کارونو لپاره یا نور کارونو لپاره هم استعمالیدای شي.
may slow down over time. کله چې تاسو وینډوز کې کار کوئ ډېر وخت لپاره هغه سلو کېږي یا تاسو په هغې باندې وظیفې رن کوئ هغه سلو کېږي که نه تاسو په خپله چیک کړي وي نو لینکس چې دا لایټ ویټ ان فاست لینکس ډېر تیز ده ډېر فاست ده can run for month or year without restart خدا کېدای شي چې په میاشتو په کلونو وچلېږي بغیر د دې نه چې تاسو دا ریسټارټ کړئ لینکس چې دا ډیزاین فور لانګ ټرم سټیبلیټي ښه ملګرو مخته راځئ کسټمایزیشن دی وینډوز لیمیټډ کسټمایزیشن وینډوز کې د کسټمایزیشن یا د کوم هغې کې تغیرات راوړئ هغې محدودیتونه ډېر دي لیمیټ ده یوز ورک ودین مایکروسافټ ډیزاین مطلب تاسو د مایکروسافټ چې کوم هغې کې ډیزاین راوستلی دی کوم ډول انټرفیس جوړ کړی دی تاسو یوازې له هغې سره کار کولی شئ یوزر کولی شي چې کوم د مایکروسافټ انټرفیس دی دې سره یوازې کار وکړي خو په لینکس کې چې ده فولي کسټمایزیبل ده مطلب دغه دی چې تاسو د خپلې خوښې مطابق د جوړولی شئ د هغې سورس کوډ تاسو لپاره اویلیبل ده یوزر کنټرول د سیستم د یوزر په واسطه د سیستم کنټرولېږي او کی پوینټ چې د لینکس اډاپټ د یوزر ناټ د اپوزیټ لینکس چې ده د یوزر د غوښتنو مطابق ځان عیارولی شي مګر وینډوز نشي کولی ښه ملګرو یوزیج ایریا چې دو لینکس چېرته استعمالیږي وینډوز چېرته استعمالیږي وینډوز از بیسټ فور آفیس ورک یا گیمینګ جنرال ہوم یوز دا سمپل اصطلاحات یا سمپل پوینټس یا لینکس چې دا بیا د سرورونو لپاره ډېر مهم ده موږ سره ملګرو وینډوز کې هم شته وینډوز سرورونه نن سبا پراخ ډول استعمالیږي خو موږ سره راتلونکی او نن سبا دور چې ده هغه د لینکس سرور باندې موږ سره لینکس رن کېږي او همداشان کلاود کمپیوټینګ چې نن سبا ټاپ ټیکنالوژي دی نیټورکینګ ده یا سایبر سکیورټي یا ډیولپمنټ برخو کې موږ سره لینکس ډېر عام پراخ استعمالوي ملګرو دا زموږ سره لیکچر نمبر 1 و موږ تېره ویډیو کې د کورس آوټلاین وویل نو انشاءالله تاسو به سټپ بای سټپ همداسې ځو نو په دغې درس کې زموږ سره سمري وملګرو چې تاسو لینکس باندې پوه شولاست چې لینکس چې ده هغې موږ په لینکس باندې ولیدلو چې ولې لینکس موجود دی او لینکس چېرته استعمالیږي او ولې موږ دومره اهمیت لري او ولې مهم ده او لینکس ولې جوړ شوی دی دې باندې موږ وغږېدلو که نه ملګرو او اوپن سورس موږ وغږېدل چې اوپن سورس چې ده لینکس ولې مهم دی په ننني ژوند کې او د وینډوز او د لینکس ترمنځ موږ توپیرونه وویل او همداشان ملګرو وایي لینکس ډامینیټ سرور اینډ کلاود او سرور باندې او یا په کلاود کې ولې موږ سره لینکس استعمالیږي نو دا هم پوه شو او لینکس ولې امپورټنټ یا مهم دی د آی ټي کریر لپاره نو د سمپل اصطلاحاتو ملګرو نو هیله ده چې د ویډیو څخه مو یو څه ترلاسه کړي وي نو انشاءالله راتلونکی درس به انشاءالله دغه سټارټ وي کمانډینټل کې نو تر هغې چې بیا زه راحاضرېږم دعاګانو کې مې یاسته دی ملګرو سبسکرایب کوئ او تر څو زه نوره ویډیوګانې اپلوډ کوم تاسو ته په وخت رسېږي هیله ده چې ویډیو خوښ شوې وي د الله په امان